السلام علیکم دوستانو. د پاکستان سوپر لیګ شپږم پړاو سیالۍ یو ځل بیا وځنډول سوې. دا چې ولې وځنډول سوې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ تېره میاشت پیل سوې وې. هر یوې لوبډلې پکې له خپلې مخالفې لوبډلې سره سیالۍ ترسره کړې وې. خو تازه ځینې راپورونه داسې خپاره سوي دي چې دغه لیګ به په نیمایي کې وځنډول سي. پاکستان سوپر لیګ وروسته له هغې ځنډول کېږي چې پکې د کورونا قضیې په دې وروستیو کې خورا زیاتې سوي وې، چې له دغه لیګ څخه څو ساعته وړاندې استرالیاوي ډینیل کرسټین هم له PSL سیالیو څخه د وتلو اعلان وکړ. د ډینیل کرسټین له وتلو څو ساعته وروسته پاکستان کرکټ بورډ خبر ورکړ چې دوی د پاکستان سوپر لیګ په نیمایي کې د کورونا له وجې وځنډولو. پاکستان سوپر لیګ 3 لوبغاړي او یو هم سپانسر کوونکی له ډلې غړی دی چې په کورونا وایرس ککړ دی، چې له امله یې اوس دغه لوبې په نیمایي کې وځنډول سوې. پاکستان سوپر لیګ تېر کال هم وځنډول سو چې بیا وروسته پیل سو او د کراچي کینګز لوبډلې اتلولي جام وګټلو. دا و د پاکستان سوپر لیګ په اړه لنډ تازه وروستي معلومات. که مو دا معلومات خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.